که ته غواړې چې یوه حکومت منځته راوړي هغې ته به لښکر جوړوي، فوج به جوړوي، یو منظم ځواک به جوړوي. داسې منظم ځواک چې کم عصر کې د دنیا د تا د وطن کم دښمنان ول، د هغې د دښمنانو سره به د تا فوج هم مثل وي. دا د حکومت تعریف ده. الملکو بالجند، لښکر غواړي. ګوره هر نظام و حکومت چې منځته راځي لښکر یې اصل ده. دا که نه دا اوس چې ټول نظام درولی چا په پښو درولی؟ لښکرو فوج. ښه نو دا فوج به له ټولو لحاظونو نه ته داسې دروې، داسې به یې په پښو دروې، داسې اسلحې وسله به ورته برابروې چې د دوی څوک دښمنان دي د تا د حکومت او د تا د فوج، چې د هغه وسله او د ده وسله په مابین کې څوک سي سره برابره سي. دا د جند تعریف ده. الملکو بالجند. که ته وایي د رسول علیه السلام زمانه کې داسې نه و، که کمه وه وسله کمیت کې فرق و اما کیفیت کې فرق نه و. رسول علیه السلام و د صحابو ته چې هغه د جهاد و د جند حالت ګورې، کمیت کې به فرق و خو چا کې نه و فرق، کیفیت کې فرق نه و. هغه چې څنګه وسله درلوده د ده به همغسې وسله وه. نبي صلی الله علیه وسلم چې هغه ته لاړو د طایف ته، هلته د جنګ بڼه د کفارو وسله مترقي سوه، بل قسمه سوه، دا یې مروخته. اول وسله د منجنیق چې رسول علیه السلام استعمال کړل هغه د طایف په جهاد کې وله. بیا درته خبر کوم. نو الملکو بالجند، لښکر به تیاروي. تیاره چې اوس د موږ په فضا ګرځي د کمې وسلې نه ډارېږي. اوس د تی بوشکه مه یادوه په کومه وسله ډارېږي؟ نه د تیارې ضد په وسله باندې ډارېږي که نه؟ ها نو خو دغه وسله موږ ته قرآن وایي داسې وسله جوړه کوي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون. داسې وسله جوړه کوي چې دښمن ترې وویریږي. نن هغه بې پیلوټه تیاره چې په فضا روانه ده په کومه وسله ډارېږي؟ د دې ضد. نو خو مساوات باید راسي که او الله مونږ ته ویلي ترهبون، ویې ویروئ. او په کومه وسله ډارېږي چې 2000 کیلومتره مزل کوي چې بټنه دلته وي شنګای جګېږي د دنیا بل سر ولي. صحیح ده که نه؟ نو الملکو بالجند، جند به تیاروي، لښکر به تیاروي. دا د حکومت تعریف ده. او بل دا د طالبانو ګوري دا ډېره مهمه ده چې په هره زمانه کې چې د تا دښمن سره قمته وسله لري، ته به د خپل دښمن سره خپل لښکر ته همغسې بالمثل وسله تیاروي. دا به څوک کوي؟ دا فرض د اسلامي امت په امیر باندې ده. خبر پوهېږئ؟ دا فرض د اسلامي امت په امیر باندې ده چې دا وسله به تیاروي. او ښه اوس په حکومت کې د جند دپاره ځان ته جهیونه دي. په ټول افغانستان کې څو دانې هغه دي قلي اردوګانې دي؟ بیا د هره قلي اردو په څو لیواو تقسیم ده؟ دغه قلي اردوګانو کې چې کم درس ویل کېږي، کم شاګردان چې ورته انتخاب سوي. ظلم څه معنا لري طالبانو؟ د ظلم تعریف څه ده؟ وضع الشیء فی غیر محله. دا ظلم ده. صحیح ده؟ وضع الشیء، یو سړی د اهلیت نه لري طالبانو، هغه د دې اهلیت نه لري چې هغه نه پیاده مامور جوړ کړي، چې ولسوال ترې جوړ کړي. ظلم ده که بل شی؟ ولې؟ لکه ظلم چا ته وایي؟ وضع الشیء، دا به د ظلم تعریف ده. ښه قلي اردو په نظام کې د څه شي دپاره جوړه ده؟ لیوا په نظام کې د څه شي دپاره جوړه ده؟ د دې دپاره نظام کې قلي اردو لیوا جوړه ده چې هغه جند چې دغه جند د چا په مقابل کې جوړ ده، د هغه جند هم مثلی سي او دی هغه علوم زده کړي چې له هغه کافر یا د ده دښمن جند سره دی مساوي سي، دی به هغه شیان هلته زده کوي. او که دغه جند، دغه لښکر، دغه عسکر، دغه د اسلامي اوس دا څومره جند عسکر چې موږ لرو دوی ته تنخوا د څه دپاره ورکول کېږي؟ چې د موږ اردو څوک سي، پیاوړي سي، ښه عسکري وسله، عسکري نظام زده کړي. دا مطلب ده. نو که دغه سړی راجګ سي، دغه مجاهد راجګ سي، یا د دغه قلي اردو مسؤل راجګ سي، یا د دغه لیوا مسؤل راجګ سي، هلته څه ورته وایي؟ راځئ مختلماني شروع کوو. مختلماني دپاره کوم ځای جوړ ده؟ مدرسه. دغه ځای چې جوړ د تنخوا د دې دپاره ورکول کېږي چې د اسلام دین دفاع وکړي. هغه به څوک کوي؟ عسکر، جند. دا جند چې مقابله بله ورسته کوي، ځان به اعداد به کوي که به نه کوي؟ واعدو، نه چې اعداد کوي وسله به برابري. د ټول فکر باید د وسلې دپاره، د باروتو دپاره، د نوې عصري ټکنالوژۍ دپاره دی خپل مازغه د خپل خلایاوې په هغه باندې مصرف کړي. که دی دلته قاضي شروع کړي، که دی دلته متول شروع کړي، که دی دلته بخاري شروع کړي. وضع الشیء فی غیر محله سو که نه سو؟ نو ظلم ده که بل شی؟
نو خو موږ چې ناکامه یو ټول عمر تباه و برباد یو علت مو دا ده مدرسه کې دي همدومره شاګردان مدرسو دپاره بس دي د قولي اردو ته هم ضرورت ده هلته هم اعداد دپاره ضرورت ده ترهبونه داسې وسله جوړه کوي چې دښمن پې ما ته به تیاره ولي که به یې نه ولي نننی جنګ د دې دپاره ده چې 2000 3000 کیلومتره لرې ما ته به دا وسله جوړوي که به یې نه راته جوړوي نن زه د ټوپک مرمۍ نه لرم خپله نه جوړوم لرو یې موږ خپله د ټوپک مرمۍ نن موږ بارود خپله لرو هر شی بل چاته محتاج یوه ډیسي توپ مرمۍ 1200 ډالره باندې ده نو دا قولي اردو باندې دا مصرف د څه دپاره کېږي د څه دپاره کېږي طالبانو دا مصرف د دغه دپاره کېږي چې دوی موږ په خپل میدان کې په پښو ودري مدرسه کې قاضي حمدالله صدرا بخاري مشکات مختصر موږ به په دې میدان کې په پښو درېږو هغه خلک چې هلته تربیت کېږي هغه ځای د هغوی د تربیت دپاره سوی د هغوی ځان ته نصاب ده د هغوی په خپل نصاب کې باید انتها ته ورسېږي موږ په خپل ځای کې انتها ته ورسېږو موږ د څه دپاره و مدارس نن مې هلته ترجمه کې درته ویلې چې د رعیت تداوي وکړو هغه روحاني تداوي وکړي هغه د څه شي دپاره جوړ ده هغه چې دفاع وکړي د دښمن نه اقدام وکړي په دښمن باندې کافر دښمن له منځه ویسي د هغه تیاره له منځه ویسي نو رښتیا وایي ظلم ده که نه نه داسې نه چې دلته ما ته وایي بیا خپل وطنو ته لاړ سي بیا ما ته وایي هسې چټي راته ویلې ظلم ده خو ظلم همدې ته وایي وضع شیء هغه تنخوا د څه دپاره ورکول کېږي د قاضي او د حمدالله دپاره که نظامي وړتیا په مخ باندې بول نو ولې هلته ظلم کول کېږي ولې کېږي حکومت تعریف څه شی الملک للجند موږ به دا ځان سره آینده کې کلک عزم کوو چې موږ اسلامي امت به جند تیاروو تیاروو یې که نه الملک بالجند لښکر به تیاروو په عصري وسلو عصري دا نه معنا نه امریکایي وسلې عصري چې اوس عصر یې تقاضا کوي دی چې ډرون لري باید زیم ولرم دی چې د ډرون ضد لري باید زیم ولرم دی چې ما د 2000 کیلومتره نه لرې ولي باید زیم ولرم دا عصري وسله ده خو جون خو داسې تیارېږي که نه بیا زه دفاع کولی سم او که دغسې نه وي نو بیا خو هغه ته جون نه ویل کېږي بیا یاد ساته د حکومت ړنګېږي بیا الملک بالجند والجند بالمال جون به په چا باندې وي ته چې دا لښکر جوړوې دا 3 لکه اردو ته چې تنخوا ورکوې دا اردو ټانګونه تیل خوري دا د اردو پوستو ته چې ډوډۍ هره ورځ ورلې چې د اسلام سرحدات ساتي څه شی غواړي مال غواړي که نه غواړي الملک بالجند والجند بالمال والمال بالخراج خراج عوائدو ته وایي د حکومت به تنخوا له کومه کوي خلکو ته عشرونه به راټولوي زکاتونه به راټولوي جزیه به راټولوي سالنګې چې جوړ کړه د موټر چې ځي حق العبور ورته وایي دې ته طالبانو که نه دغه حق العبور به هر موټر نه روپۍ راخلي دا به راټولوي ښاروالۍ نه به پیسې راټولوي اوس خو ګمرکونه هم دي ادي ما تحقیق طالبانو چې کم کړی په هغه ما بل تحقیق کړی دا مې جمهوریت کې کړی ده ګمرک اسلام کې ناروا ده ټیکسو مالیه خو که حکومت نه چلیده اقتصادي خراب په دومره اندازه باندې بیا علماو فتوا کړې ده چې حکومت پې وچلیږي بیا خبر پوه شوله یا نو اوس مثلا دا عوائد به راخلي الملک بالجند والجند بالمال مال به له کومه کوې عواید به لټوي د حکومت د کوم ځای نه پیسې راویستلی سي پیسې راوباسه معدن به جوړوي اوس مثلا د عینک معدن چې فعال سي که نه د لوګر کې نو د دې چې څومره پیسې راځي چا ته راځي حکومت به په دې څه شی جوړوي په جندو لښکر باندې به یې مصرفوي به یې که به یې نه مصرفوي ښه دا یو عواید شو بل عواید قشتیپه سوله اوس قشتیپه چې کله فعاله سوله طالبانو قشتیپه چې کله فعاله سوله دا بیخي په میلیونونو جیرب مځکه ده دی چې هر جیرب یې په یوه افغانۍ چاته ورکړو که نه سل افغانۍ باندې چې چاته ورکړو چې 1 میلیون جیرب سي په هر جیرب باندې چې 100 روپۍ سي څو میلیونه کېږي نه چې 100 روپۍ باندې ورکړي نه لا 100 میلیارد ته رسېږي نو دا عواید سو که نه سو دا به عواید به راخلي ښه همداسې طالبانو مثلا زه یو ورځ په تیاره کې سپور وم کندهار ته تلم د سړي نوم نه درته ښیم یو مسؤل سره ناست وم په تیاره کې مې څنګ ته ناست وم ما ورته ویلې مسؤله محترمه دا د قلعه بوس په هلمند لښکرګاه کې یو تاریخي ځای ده مل دې ته لږ ډېره توجه وکړه 2 خبرې دي پکې یو به دا وي چې دا د عوایدو مرکز ده او بل دا یو ډېر تاریخي ځای د سیلانیان به ډېر ورته راځي دا چې ته یو موسسې ته ورکړې په خپله نقشه باندې جوړ سي داسې ښه په نقشه جوړ سي که نه نو چې دا تیاره نقشه ستا ده مازې همغه پخوانی ترتیب یې جوړ سي دا چې جوړ سي دنیا خارجیان دیجې ته راځي سړک ورپوخ شي دا 10 کلاوې دي چې دا ټولې آبادې سي خو همغه پخواني سیستم چې له اسلام نه مخکې نوشیروان جوړې کړي دي دا نوشیروان باچا جوړې کړي نو چې هغه بېرته راوځي دلته به دومره سیلانیان راځي دنیا نه خارجیان چې د کال به موږ 100 میلیونه ډالر د دې چې نه عواید وي د بزرګي کوله مې بزرګي حکومت نه کېږي لالو په خبر ځان پوه که حکومت خپل تعریف لري طالبانو او غم هم همدلته دا ده چې موږ داسې وایو چې او دا به زه جوړم عوایدو ته څه ضرورت لرم چې حکومت عواید ونه لري درېږي په پښو د ما په دې خبر خو تاسې پوه شوله یا کوشش به کوئ چې حکومت و نظام کې هر هغه لاره چې مشروعه لاره چې پیسې ترې نه راوځي کار ترې نه راواخلئ صحیح ده که نه اوس د معادنو استخراج ده د لارو جوړول دي داسې
عام المنفوذ د ښاروالۍ نه هر دوکان نه پیسې اخیستل کېږي که نه اخیستل کېږي، خو دا ټول د حکومت عواید د حکومت خزانې ته راځي. وزارت مالیه دا بیرته په ټول هغه لښکرو باندې وزارتونو باندې تقسیمي، دا د ټولو وزارتونو تنخوا له کمه کېږي، خو همدغه عواید دي که نه. خو هلته تعریف موږ څنګه وکړو؟ الملک بالجند والجند بالمال والمال عوایدو ته ضرورت شته که نه؟ هلمندیو طالبانو دا به ما سره منئ چې خپلو ولایتونو ته لاړې مشرانو باندې به دا زور کوئ چې څوک دې ته آباد سي. قلعه بست همداسې مثلا د بلخ طالبانو د بلخ ولسوالۍ یو مزار د طالبانو، یو د بلخ ولسوالۍ ده. د بلخ په ولسوالۍ کې دومره تاریخي ځای نسته، یو تاریخي ځای چې دا هغه ته معبد د نوبهار وایي، اوس په هغه چې جومات جوړ ده. هر څومره مو چې زر تر وسه کېږي دا ځای بیرته جوړ کړئ په هغه نقشه باندې چې ابن بطوطه په رحلت کې لیکلی. زه ورغلی یم دا ځای ما پیدا کړ. نو هلته چې ته ورغللې دا ځای دې آباد کړ. بلخ هغه د دنیا کې بلخ دویم ښار ده چې دنیا کې جوړ شوی، په دنیا کې په خبر پوهېږئ؟ په ټوله دنیا کې دویم ښار چې جوړ شوی هغه څوک ده؟ بلخ د دومره لویه حداره لري چې ته د بلخ ولسوالۍ کې تاریخي ځایونه بیرته په پښو ودروې. مثلا د امام مثنوي رحمه الله مدرسه، نه د امام مثنوي نه، او د امام مثنوي رومي بلخي د ده مدرسه ړنګه ده، هغه بیرته جوړه کړه. هغې ته د دنیا خارجیان راځي، هېڅ هم نه ده ورفکر، په خاورو ولاړه وه طالبانو. زه بیا یو عکس دروښیم چې هلته ما اخیستلی و. نو طالبانو اوس چې ته دغه تاریخي بنا چې ټوله اسلامي نړۍ دا سړی مني دې چې ته راځي، نو دا چې ته په پښو لږ پیسې به دې ولګېږي، خو په یو کال کې به هغه چې ته څومره پیسې راسي؟ 100 میلیونه پیسې به هغه چې ته راسي. سږ کال به هغه بنا پیسې راتلونکي 2 کلونو کې به څوک ولایت کې یو تاریخي ځای ده، یو بل ځای کې یو تاریخي ځای نه، او نور هغه شیان چې عوایدو دپاره لارې دا به حکومت کوي. او که ته وایې چې نه زه بزرګي کومه دا کارونه زه نه کوم، دا بزرګي نه ده. ګوره ته چې د دې ولایت مسؤول سولې، په تا دا فرض واجب ده چې ته به د ملت د عوایدو لارې راخلاصوي. ته که غلی کښېنې تسبیح اړوي بزرګي کې، زه خو مرید صاحبه ته وظیفه پرېږده، ته بیا دا وظیفه مه کوه، ته دماغ غوندې بیا درس وکړه، یو بل کار وکړه. هغه سړی دلته راوله چې عواید پیدا کړي. په چا کې؟ په ولایت کې عواید پیدا کړي، که خپله یې نسي کوي موسسې سره دې خبرې وکړي. یو خان ته دې ووایي چې په دغه ځای باندې سرمایه ګزاري وکړه، څومره کلونو کې به د دې هغه ټیکس ته اخله، هغه اجاره یې ته اخله، 10 کلو پورې، 10 کلونو نه بعد یې ما ته راکوه، ځای به مو آباد شي، عواید به مو را پیدا شي. اوس خو په خراج پوه شوئ په عوایدو باندې. الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارت. ته به خراج او عواید له کومه کوې؟ آبادي به کوې. چې آبادي ونه کړې څوک نسي پیدا کولی، هېڅ کله خراج نسي پیدا کولی، ته به یې له کومه کوې؟ آبادي به کوې. اوس ګوره طالبانو، اوس امارت چې راغی دغه د چارسیاب ولسوالۍ د بګرامۍ ولسوالۍ دا ښاروالۍ شوله. ښاروالۍ کې پیدا ده، دلته مارکیټونه جوړېږي، بازارونه جوړېږي، بازتي به کشو پاسي سړکونه بسي، هغسې بسي، دغسې بسي. دا چې ټول جوړ سو، نو هغه ټولو دوکانونو نه مالیات او شیان اخیستل کېږي، آبادي سوه که نه؟ مخکې له دې چې نه عواید نه ټولېدل، دلته اوس 2000 نه 2 لکه دوکانه جوړېږي د دواړو ولسوالیو کې. دا 2 لکه دوکانونه هر یو نه چې د کال 1000 روپۍ واخلي څو روپۍ کېږي؟ بیخي میلیارد ته رسېږي، میلیاردونو ته. دا د حکومت خزانې ته راغللې که نه؟ که ته غواړې چې عواید لاسته راوړې، عمارت او آبادۍ به کوې. اوس قلعه بست همداسې ړنګه پرته ده، دغسې به ځه او راځه، هېڅ شي هم نشته. او که دا آباده سي، عواید یې راغلل که رانغلل؟ ها، که د بلخ تاریخي ښار معمارۍ بیرته جوړې سي، عواید راغلل که رانغلل؟ نو عمارت او آبادۍ اوس خو شتیپا ده چې دا کمال ته ورسېږي، دومره لویه عواید د دې لاسته راځي افغانستان ته چې ټول افغانانو دپاره بس کېږي. دا اوس موږ تاسې وړه د قزاقستان نه راځي، ټول وړه افغانستان ته کوم ځای نه راځي. کله چې دا آباد سي بیا قزاقستان ته موږ وړه ورکوو، خو عمارت ده که نه، آبادۍ ده که نه؟ نو د عواید همدغه غنم دا عواید دي که بل شی؟ نو خو چې دا د حکومت مځکه نفارو ته مځکه په اجاره باندې مثلا ورکړي چې غنم یې وکرل، نیمایي د حکومت، نیمایي د هغه. نو خو دا نیمایي د حکومت خلکو ته هم څوک پیدا سو، کار وسو. حکومت ته نیمایي راغلل، حکومت خزانه پرې ډکه سوه، حکومت به دا څنګه کړي؟ خرج به یې کړي، پیسې به یې راواخلي، خپلو مامورینو ته به یې ورکړي، جون ته. لکه جون خو هلته وسله باندې لګیا ده، فکر خو دې وکنه په ډرون باندې لګیا ده، په باروتو لګیا ده، په توغندیو لګیا ده. که ته وایې نه ده لګیا کېږي به طالبانو خامخا دا د نظام تعریف ته، د حکومت تعریف ته. نو الملک والجند بالمال والمال والخراج بالعماره. اوس طالبانو دلته یوه خبره بله د سره واورئ. یو ورځ هغه راجیګ سو نوشیروان، امام غزالي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، التبر المسبوق فی نصیحة الملوک، بادشاهانو ته نصیحت کوي. هلته یې لیکلي دي وایي حکومت 2 مرضه لري چې په هغه مرضونو اخته سي بیا حکومت مړ کېږي. یو مرض ظلم ده، حکومت کې چې ظلم راغی په خپل رعیت باندې، بیا حکومت اتي مرض ونیو، چې مرض ونیو بیا یې مړ کوي. بل مرض دا د طالبانو چې حکومت عمارت نه کوي. ګورئ دا اوس د افغانستان ملت اورئ نه کاڼه مو ځانونه اچولي، څه غوښتنې له موږ نه لري. دا اوس ته راته وایي د ما څه راته جوړه کړه، ما ته سړک را جوړ کړه، وایي که نه؟ ټول افغانستان اولنۍ غوښتنه د سړک ده که نه؟ کوم ولایت یې؟ ښه د کومې ولسوالۍ؟ تاسو خو سړک جوړ ده، د کوم ولایت یې؟ کوم ولسوالۍ؟ سړک مو څنګه ده؟ خلک مو څه غوښتنه لري؟ اولنۍ غوښتنې له اماراتو له حکومته څه شی ده؟ سړک. خو دا سړک جوړول عمارت ته که بل شی ده که نه؟ عمارت آبادۍ
دا د خلکو غوښتنه ده طالبانو او خلک هم چې قرارېږي په دې قرارېږي ته به عمارت ورته کوې کوم حکومت چې ظلم وکړه مریضېږي مړ کېږي کوم حکومت چې عمارت و آبادۍ ته شا کړله بیا هم دا حکومت مړ کېږي ځکه چې عمارت ونه کړې آبادۍ ونه کړې څوک وچېږي عواید چې وچ سول مال ورک کېږي مال چې ورک شو ژوند و لښکر تېتېږي تنخوا غواړي که نه که تنخوا ورنه کړي مجبور ده چې څوک وکړي غلا وکړي هغه ته ظلم ته بېرته لاره برابرېږي نظام خپله بس ړنګ شي تاسې په خبر پوه شو الملک بالجن اوس طالبانو انوشروان یو ورځ هغه ته وویلې سهار راووته ځان یې په مریضي باندې اچولی و د خپلو خاصو ملګرو ته ویلي سخت مریض یم وایي ولې دوا ته به درته راوړو وایي نه ډاکټران مه راته راولئ دوا چې ده داسې چل وکړئ تاسې ما ته دوا ډاکټر راته ویلي دي چې یوه زړه خښته د زاړه کلي دا د ما دوا ده زړه خښته د زاړه کلي چې خو نو د باچا چپړوسان خو ډېري دا داسې منډې وهي په مملکت کې دا داسې منډې وهي دا داسې منډې وهي چې هر یو زړه خښته په زوړ کلي کې را پیدا کړي ولټېدل بېرته راغله لیوه نه زړه خښته راوړه نه زوړ کلی پیدا کړه نوشروان وایي پیدا هم نه کړه وایي زه به زه جوړ سوم وایي څنګه جوړ سولې زه وایي بیخي مریض زه مریض همدغه ته وم چې د ما په دا ټول مملکت کې به داسې کلی پاتې وي چې هغه زوړ آبادي نه وي عمارت ني کله چې عمارت پکې راغی بیا ملت له حکومت نه راضي ده چې حکومت نه دا ملت راضي سو دی مخالفت نه کوي بیا د جاسوس خبر نه مني ټول کارونه خپل برابر دي ځکه کار یې برابر ده سړک یې برابر ده برق یې برابر ده نو بیا د حکومت سره جنګ کوي مقابله ورسره کوي اوس امام غزالي رحمه الله څومره ښه خبرې کوي طالبانو تاسې دې خبرې ته غوږ ونیسئ دغه خبرې چې زه کوم ته نه تاسې ته نه دي الله دې وکړي چې بیا یې مشران هم چې بزرګي په ولایت کې کوي په ولایت کې بزرګي نه کوي دا بل که طالب جانې ما سترګې مه پیل کوه اوس طالبانو دې ته اوس غوږ ونیسه څه وایي حکومت یو نعمت الهي ده حکومت د الله یو نعمت ده ګورئ تاسې چې کله تاریخ وګورئ یو وخت کې په دنیا کې داسې چل و یو وخت کې په دنیا کې داسې چل و چې څوک نه و حکومتونه نه ول ملک الطوایفي ولا مثلا په جنوب کې څو غټ قومونه دي د هر قوم په خپل وطن کې خپله باچایي وله د قوم بېله باچایي وه د ده بېله وه د هر چېرته چې قومونه پراته ول همغه کې څوک ولې باچایيګانې وې مثلا افغانستان کې خو دا 2000 باچایي ولې که 3000 باچایي هر قوم خپله باچایي وله خو رښتیا وایي یو قوم له بل قوم سره ورانه وه که نه پوهېږئ په دې خو که نه چې ورانه وه د دې قوم سړی هغه قوم ته نه سو تللی په لاره نه سو تللی دومره ډېر مشکلات ول خو حکومت بیا دا ټول له منځه وړي دي که نه له هراته رانیولې تر بدخشانه پورې بیا د قوم خبره ذاتي نسته سته نه ټول یو حکومت الله یو نعمت ده ښه چې د الله یو نعمت ده د رعیت غوښتنه له حکومت څه شی وي لویه غوښتنه د حکومت له خلکو نه څه شی وي عمارت او آبادۍ د ملت غوښتنه وي او د حکومت دپاره د پښو درولو ځای هم څوک ده عمارت او آبادۍ ده ښه اوس چې کله د عمارت او آبادۍ حکومت نه کوي خلک باندې الله نعمت کړی که نه ده کړی اوس مثلا د افغانستان په خلکو الله نعمت کړی ده که نه ده کړی اوس د الله دې نه کوي د عمارت مسؤلین راجګ سي عمارت او آبادۍ نه کوي چې نه یې کوي طالبانو خلک چېرته ځي د شکر نه ناشکرۍ طرف ته ځي خو ځي که نه نو خو دا خو د انسان طبیعت ته تا نه څوک غواړي عمارت غواړي آبادۍ غواړي دنیا سړکونه وګوره موږ سړک سره خمته ده دنیا کې برق وګوره د موږ برق نسته ده همداسې هغه ټول د ژوند اسانتیاوې چې دنیا کې ستا هغه نن د موږ نسته ده خو وینې یې ګرځي سفرونه کوي نو دا چې نه یې کوي ورته په ټاپه ودرېږي دا ملت کرا د نعمت چې شکر ادا کړي چا طرف ته لاړوي ناشکرۍ طرف ته خو ناشکرۍ ته چې داخل کړو د ناشکرۍ لویه ګناه ده که وړه لویه ګناه ده دا لویه ګناه کې چا واچاو امارت حکومت واچاو څو که نه سو تاسې داسې مه وایئ چې حکومت مسؤلیت نه لري ولې نه لري خو ته یې د علم له لحاظه وپېژنه نو که هر والي هر ولسوال هر وزیر چې په چوکۍ ناست ده دی تسبیح راواړي چې ته ودرېږه زه نفل وکړم والله چې نفل تا باندې بیخي نسته تا باندې دا فرض دي دا اوس فرض ده که نه دا مسله دغه مسله په امت فرض ده که نه چې هلته امت د ناشکرۍ طرف ته ځي او نعمت شکر واجب ده نو شکر چې واجب ده له وجوب نه حرمت طرف ته ځي علت یې څوک کېږي ته مشر ته وزیر ته ولسوال ته امیر ولې چې عمارت و آبادۍ نه ورته کوي هغه د ناشکرۍ تر چا په ناشکرۍ کې واچوه هغه بېچارهګۍ چې د ناشکرۍ ته بوته ناهیلې که چا د حکومت که خو ښه دا ګناهګار حکومت ته که سړی صحیح دا سړی خو دا په سبب یې څوک ده ډېر ګناهګار څوک ده تاسې اوس په دې پوه شولئ طالبانو چې څومره لوی مهم د عمارت و آبادۍ موږ داسې چې کېنو وایي زه ورک که اخره زمانه د عمارت و آبادۍ څه کوي بیا ته حکومت مه کوه ته بیا بزرګي شروع کړه هلته یو متول شروع کړه میبزي شروع کړه ته بیا حکومت مه کوه ځکه یو ملت خو نه ده دوه ملته خو نه دي درې ملته خو نه دي ګناه چې هلته انسان واقع کېږي نو حکومتولي باید کم رقم ته سړی وکړي چې هغه عمارت و آبادۍ وکړي الملک بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعماره والعماره بالعدل عمارت به په چا باندې راځي چې عدل موجود وي عدل په چا راځي عدل په اصلاح د عمالو راځي عدل هلته راځي چې د مامورین اصلاح سي مامورین څوک سي د واړه مامورین څه دي چې دا اصلاح سي د دې اصلاح په څه شي راځي چې وزیران سیده سي
وزیر چې سر چې جوړي بدن هم جوړي چې د کوم وزارت وزیر جوړي دغه وزارت څوک هم جوړ دي مامورین همداسې ده که نه ده ښه عدل په چا راځي په اصلاح د عمالو راځي عاملان به څنګه کوي اصلاح کوي به اصلاح د عمالو په چا راځي په استقامت د وزراو راځي چې وزیران سیده سي او استقامت د وزراو په څه راځي چې امیر د مسلمانانو به په خپله باندې په اداراتو د وزیرانو باندې ګرځي خبر پوهېږئ دا د حکومت تعریف ته حکومت چې کوئ نو دې کې به د یو علم په سترګه باندې ګورئ حکومت کې چې عدل راولي چې ته عمارت او آبادۍ کوي چې ودرېږي څوک په قوشتېپې کې پیسې ونه وهي د کارکونان پیسې ونه وهي په سالنګ کې پیسې غیبي نه سي په معدن د چین کې د عینک کې چې څوک پیسې ونه وهي په پلانکای سړک جوړېږي چې څوک پیسې ونه وهي د اصلاح به د دې عمالو کوي که به یې نه کوي که چې دغه عمال ته اصلاح کوي دا به څه وخت اصلاح کوي دا چې عدل راسي که نه عدل چې راولي څه وخت به دا به اصلاح کوي دا څه وخت اصلاح کېږي وزرا سیده سي وزرانو څه وخت سیده کېږي چې امیر د مسلمانانو د دوی تفقد په خپله باندې وکړي تاسې طالبانو وګورئ د ابن خلدون خبره ورأس الكل بافتقاد الملك حال رعیته بنفسه خپله به دی د وزیرانو د حال پوښتنه کوي په وزارت باندې به ګرځي چې وزیر باندې واس د امیرالمؤمنین هغه وي که نه پوښتنه وي د بادشاه پوښتنه پاس پې باندې وي وزیر بیا سمیږي دی چې سیده سو وزیر هلته څوک سمیږي عمال سمیږي چې عمال سم سول عدل راځي چې عدل راغی عمارت پر مخ باندې ځي چې عمارت خو نو جوړ زه صاحب حضرتي خو عوایدو پیسې راډېرېږي چې عوایدو پیسې راغلې نو خو دلته یې په ژوند باندې مصرفوه که نه په ژوند ته ښې ډېرې ورکوه ورته یې دومره بودیجه شوله راتلونکي کال کې یو بله پرمختللی توغندی درنه غواړم چې پلانکی به یې نومي که زه راتلونکي کال بل کال ته بل درنه غواړم داسې به موږ مترقي سو برق درنه غواړم هغه درنه غواړم دغه درنه غواړم دې فابریکه به څه کالې جوړې کال ته به دغه فابریکه جوړوي بل کال ته دا جوړوي خو پیسې تیارې ډېرې دي نو چې پیسې ته ووایه چې کم کار نه کېږي ته ووایه ځه پیسې چې کم کار نه کېږي ټول کارونه تر پیسو تړلي دي نو خو پیسې او ګوره مدرسه په پیسو کېږي دین په پیسو باندې کېږي جهاد په پیسو باندې کېږي ولې وسله جهاد نه ده نه ده جهاد نو چې وسله ډېرې څومره ډېر خوند کوي دا د حکومت څوک مې درنه ویروئ طالبانو په دې عمل وکړئ مه تنها تاسې عمل پې باندې کوئ علم دا معنا نه ده تعریف چې تاسې بس دلته ویوړ چې غلي قرار کښېنئ دا چې لاړئ هر ملا سره چې کښېناستئ هر چا سره چې کښېناستئ ما ته حکومت تعریف وکړه که دیني ظلمان یې واورئ چې حکومت ته تعریف لري او ته وایې چې نه والله چې زه به ته ودرېږه زه به د مازدیګر وخت زه به لږ ذکر وکړم ته چې مشري کوي مشري بیا دغه شي باندې وکړه الله دې وکړي چې ما په خبر باندې انشاءالله زه پوه سئ بس دا د حکومت تعریف ته